محترم ورونو، د اسلام د شروع څخه تر نن ورځې پورې په هر وخت او هر زمانه کې داسې انسانان موجود و او سته، خو اوس د محترم شیخ یوه فتنه په لاس راغله چې په هغه کې د قبر یا برزخ عذاب په داسې طریقه سره ثابت دی چې د دغو بدبختو چغارې او بغارې هم اوریدل کیږي. ورونو، تر دغه مقدمې وروسته به په اصلي مقصد شروع وکړم چې هغه د فضیلة الشیخ عبدالمجید الزنداني د یو مختصر تقریر ترجمه ده، او د دې فتې نوم به د قبر یا برزخ عذاب کښیږدي. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم شیخ پس له حمد څخه د الله عز وجل او پس له درود څخه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي: کوم وخت چې د جیولوژي یا د مځکې علماو د مځکې د طبقو په باره کې بحث او څېړنه وکړه، ویلي ده یا پوه سوه چې د مځکې لوړه حصه یا د مځکې مخ ټول کلک او ټول ډبرین دی، چې د مځکې دغه لوړه حصه هغه حصه ده چې قارات، محیطات او دریابونه پر جوړ دي، یعنی دغه د باندنۍ دنیا پر جوړه ده، او د مځکې مخ په داسې شکل سره جوړ دی چې ټول تختې تختې دي، یوه ډبرینه تخته د بلې ډبرینې تختې ترڅنګ پرته ده. خو ځینې وختونه د ځینو تختو ترمنځ چاک یا درز، جلاوالی یا لږ لرېوالی پیدا سي، او تر دغه چاک یا درز اور راوځي چې هغه ته برکان ویل کیږي، او دا کار ډېر د دریابو په نس کې پیښیږي. ښه، دغه د مځکې مخ چې تخته تخته دی او تر دغو تختو لاندې اور دی، نو د دغه تختو سمک یا پنډوالی څونه دی؟ د دغه تختو پنډوالی په ځینو ځایو کې 30 کیلومتره دی، یعنی 30,000 متره پنډه ده، چې دا ځایونه د دریابو غاړې یا سواحل دي. خو په نورو لوړو ځایو کې دغه پنډوالی نور هم زیات او ډیر وي، لکه څرنګه چې د دنیا د لوړو غرو په منطقه کې لکه د هیمالیا غر دغه د مځکې پنډوالی تر 4 کیلومترو پورې رسیږي. ښه، دا خو د مځکې قشر یا لوړه حصه سوه. تر دغه قشر یا لوړې حصې لاندې څه شي دي؟ د مځکې تر دغه حصې لاندې اور دی، ویلې بهیدونکی برکاني اور دی. د مځکې په دننه یا لاندې حصه کې هغه لوی ډبرې د اور د شدت او فشار څخه ویلې دي، بهیږي، لکه اوسپنه چې د اوسپنې د ویلې کېدو په فابریکو کې د ډېر حرارت په واسطه ویلې کوي. دغه رنګه د مځکې تر اول قشر یا پوست لاندې لوی لوی ډبرې او معادن د ډېر حرارت په واسطه ویلې او بهیدونکي دي. او تاسو وینئ کوم وخت چې برکان راووځي څه شی راباسي؟ د اور لوی لوی ډبرې چې بهیږي، بهیدونکی اور. تر څه وخته بهیږي؟ تر څو چې یخي او بیا جامدې سي. کوم وخت چې یخي او جامدې سي بیرته د لوی ډبرې صغر په شکل پاتې سي، لکه اوسپنه چې ویلې کې او بیا یخه سي، بیرته هغه اوسپنه سي. مقصد دا چې د مځکې نس چې په ځینو منطقو کې 30 کیلومتره کښته دی او په ځینو ځایو کې 4 کیلومتره کښته دی، هلته داسې منطقه شروع کیږي چې د ویلې اور برکاني منطقه ورته ویل کیږي. ښه، په دې منطقه کې څه شي دي؟ هلته اور دی، پر له اوړي او را اوړي. دغه اور لکه هغه اوبه چې ایشي پر له اوړي سره څرخي، ایشي، لوړ سي، کښته سي. خو دا ټوله د اور لوی لوی او کوچني ډبرې دي چې پورته کښته کیږي پر له اوړي، لکه دوړدوړکه په خپل ځان کې پر له څرخي. دغه اور چیرې دی؟ تر ځمکه کښته،
یعنی د مځکې تر دغه اول قشر لاندې. ورونو دا خیال او تصور نه دی بلکې علمي حقایق دي. حتی علمي نظریات هم نه دي بلکې علمي ثابت حقیقت دی چې د مځکې د علم عالمانو یا په بل عبارت د جیولوژي علماو کشف کړی دي. الله عز وجل د سورة الملک په 14 نمبر آیات کې فرمایي یا په 14 نمبر آیات کې د دغه کښته مځکې په باره کې کومه چې پرله اوړي مضطربه ده قرار او آرام نه لري فرمایي أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يعني آیا تاسې د هغه الله څخه چې په آسمان کې دی ستاسې په ګمان په امان او مأمون یاست چې په مځکه کې به مو ډوب کړي بیا به ناببره هغه مځکه په اضطراب گردش او دوران کې وي. ورونو خصب دا دی چې د مځکې یوه حصه وشوهیږي کښته ولاړه سي نو الله عز وجل فرمایي که تاسې په الهي امر سره د مځکې وکښته او د ننه حصې ته خصب کړه سي هلته به داسې مځکه وي چې قرار او آرام به نه لري په اضطراب گردش تردد اوښتلو را اوښتلو کې به وي. هلته به داسې مځکه نه وي لکه دغه اوس چې تاسې پر اوسېږئ. ښه بیا نو تر دغه اور لاندې څه شي دي؟ تر هغه اول اور زورور اور دغسې د مځکې تر عمقه پورې. مځکه 7 طبقې ده او د هرې کښته طبقې اور تر هغه لوړې طبقې نور هم شدید او زورور دی. او د دغه اور موضوع موږ ته قرآن مجید بیان کړی ده. الله عز وجل د سورة نوح په 25 نمبر آیات کې فرمایي مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. یعنی د نوح علیه السلام قوم د خپلو ګناهو په سبب غرق کړه سو او د هغه ځای څخه اور ته داخل کړه سو. یعنی پس له غرقېدو څخه د دوی ارواحونه داسې منطقې ته ولاړه چې هلته اور و. دا د برزخ اور دی. دا هغه اور دی چې زموږ او د آخرت د ورځې تر مابین فاصل او جلا کوونکی دی. او بیا هم الله عز وجل د کفارو او فجارو په باره کې د سورة المطففین په 9 نمبر آیات کې فرمایي کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. یعنی بشکه د فاجرانو اعمال په سجین کې لیکل شوي دي او پس له مرګه د دغه کفارو او فاجرانو ارواحونه هم هلته سجین ته ورځي. سجین څه شي دي؟ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه او نورو ډیرو مفسرینو د سجین ترجمه په هغه اور سره کړې ده چې د مځکې په نس کې دي په 9 مځکه کې دي او وایي د کفارو او فجارو عملنامې هلته پرتې دي او پس له مرګه د دوی ارواحونه هم هلته ځي. اوس نو د مؤمنانو ارواحونه چیرې ځي؟ د مؤمنانو ارواحونه په علیین کې دي. الله عز وجل د سورة المطففین په 18 نمبر آیات کې فرمایي کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. یعنی د نیکانو عملنامې په علیین کې دي او پس له مرګه د دوی ارواحونه هم هلته ورځي. علیین په 9 آسمان کې د یوه ځای نوم دی او بیا د هغه ځای څخه د مؤمنانو ارواحونه هغه خپل د استوګنې ځای ته بیول کیږي. نو د مؤمنانو ارواحونه په جنت کې دي او د کفارو او فاجرانو ارواحونه په سجین کې دي او سجین و هغه اور ته ویل کیږي چې د مځکې په نس کې دی. مقصد دا چې د کفارو ارواحو ته د قیامت تر ورځې د برزخ په اور کې عذاب ورکول کیږي. بیا چې د حشر او نشر ورځ وه د ټولو انسانانو ارواحونه د دوی و بدنو ته راوستل کیږي او بیا د حساب و میدان ته راوستل کیږي.
تر حساب وروسته یا جنت دی یا دوزخ. اوس نو کومه موضوع چې موږ د هغه په باره کې خبرې کول غواړو هغه دا ده: د روسانو د مځکې د کیندلو یوې ډلې ځکه کیندل، او دا کیندل یې تر ډېر ژور او عمیق حده پورې وه. خو دغه د دوی کیندل د روسیې د اټومي او د ذروي څېړنو دپاره وه. څوک نه دي خبر چې دوی څه کول، ځکه موضوع اټومي او سري ده. د دوی مقصد یوازې دوی ته معلوم دی. خو تر ډېر ژور او عمیق حده یې کیندل وکړه. د کیندلو د ډلې رئیس چې کمونیست او بې عقیدې شخص دی هغه وایي: موږ ولیده چې هغه کیندونکی ماشین په ډېره چابکۍ سره په مځکه ننوځي. په مخ کې نه ډبرې سته نه کلکه مځکه. ماشین ډېر ژر ژر کښته کېږي. وایي موږ پوه شوو چې موږ به داسې مځکې ته ورسېدو چې هلته د اور کندې دي، اور پکښې بهیږي. دا حالت د مځکې تر پورتني قشر یا پوست لاندې و. او یو دم مو ولیده چې هلته د حرارت درجه ډېره لوړه ده. ومو لیده چې د حرارت درجه د فارنهایت په حساب 2000 درجې ده. ورونو تاسې پوهیږئ چې د لمر د سطحې حرارت څو درجې دي؟ د فارنهایت په حساب د لمر د مخ یا سطحې حرارت 6000 درجې دي. او د ننه په لمر کې تر دې هم ډېر زیات دی، چې د فلک علما یې په 15 میلیونه درجه باندې تخمینوي. اوس نو د دغه اور حرارت چې دغه کیندونکي ور ورسېدل د لمر د سطحې د حرارت یا ګرموالي 3 حصه حرارت دی. نو دوی وویل چې موږ اوس د بهیدونکي برکاني اور و منطقې ته ورسېدو. هغه منطقه چې هلته د اور د شدته صغر یا لوی لوی ډبرې ویلې کېږي. د ډبرو او معادنو څخه ویلې او بهیدونکي مواد جوړ شوي دي. د ډلې اعضاو یا نفرو وویل غواړو چې دغه نوې منطقه امتحان او تجربه کړو، وګورو چې دلته څه شی شته. نو دوی سره وویل چې د عکاسۍ خو امکان نشته چې موږ دې عکاسي وکړو، مګر بیا هم د ثبتولو یا ټایپولو امکانات شته. نو ویل چې به ټایپ کړو. ویل کوشش به وکړو چې د دغه بهیدونکي برکاني اور اواز ټایپ کړو. د دغه ویلې سوو ډبرو او معادنو اوازونه به په دغه شدید حرارت او شدید فشار کې څنګه وي؟ یعنی غړومبۍ، هاو، هیو، هو، انفجارونه. راځي چې د دغه حالت اوازونه پر هغه طبیعي حال واورو. بیا سره وویل د بشر غوږونه ټول اوازونه نشي اورېدلی، فقط په یو محدود اندازه کې اوازونه اوري. ورونو ستاسې د ښه پوهېدلو دپاره د بشر د غوږو د اورېدلو اندازه په یو علمي حقیقت سره درښیم. اول، هر جسم چې په یوه ثانیه کې 100 واره یا تر 100 زیات اهتزاز یا حرکت وکړي، د بشر غوږ کولی شي چې د دغه اهتزاز غږ واوري. مګر چې بیا اهتزاز په یوه ثانیه کې تر 100 واره کم و، بیا یې د بشر غوږ نشي اورېدلی. دوهم، که د بشري غوږ و مخته یو شی په یوه ثانیه کې تر 100,000 ذبذبې زیات اهتزاز وکړي، بیا یې هم بشري غوږ نشي اورېدلی. نو ځکه اوس داسې تیارې جوړې شوي دي چې ستا پر سر تیریږي، ته اواز نشي اورېدلی، یعنی بې غږه تیارې. دا ولې؟ ځکه د هغو حرکت یا اهتزاز په یوه ثانیه کې تر 100,000 ذبذبې زیات دی. مقصد دا چې که د یو شي اهتزاز په یوه ثانیه کې د 100 څخه نیولي بیا تر 100,000 پورې وو، د انسان غوږ اورېدلی شي. او دغه د 100,000 دا ډېر لوړ آواز دی، بلکل یې اورېدلی شي. او که دغه اهتزاز په یوه ثانیه کې تر 100 ذبذبو کم یا تر 100,000 ذبذبو زیات وو،
بیا یې د انسان غوږ نسي اورېدلی. دغه د کیندلو ډلې وویل ښه که موږ وغواړو چې دغه د کښته منطقې اوازونه واورو شاید دغه اوازونه تر هغه معینو ذبذبو چې زموږ غوږونه یې اورېدلی سي لوړ یا کښته وي. موږ باید د ثبتولو داسې ماشین راوړو چې ټوله ذبذبې ثبتولی سي که تر 100 کښته وي او که تر 100,000 لوړې وي. او بیا دغه اوازونه و یوه داسې ماشین ته ورنقل کو چې هغه یې د بشري غوږ د اورېدلو و قدرت ته واړوي. ستاسې د پوره پوهېدلو دپاره یو مثال درته بیانوم. هغه دا چې تاسې پوهېږئ چې د رادیو او تلویزیون موجات د هوا په هره نقطه کې موجود او پیدا دي. که ته یو تلویزیون یا یوه رادیو په هر ځای کې دلته هلته هولته کښېږدې رادیو آواز راکشوي او تلویزیون عکس او آواز دواړه راکشوي چې اورې او وینې. دا معنا چې دغه موجونه دغه اوس په هوا کې په هر ځای کې موجود دي. زموږ د غوږو او زموږ د سترګو سره تیریږي مګر موږ یې نه اورو او نه یې وینو. نه د رادیو موجات وینو نه د تلویزیون او نه اوازونه اورو. دا ولې؟ ځکه دغه اوازونه یا عکسونه تر هغه ذبذبو کم یا زیات دي کم چې زموږ غوږونه یې اوري یا یې زموږ سترګې ویني. نو د دغه موجاتو د اورېدلو یا لیدلو دپاره رادیو یا د تلویزیون ماشین راوړو چې دغه ماشین زموږ دپاره دغه ذبذبې کمی چې زموږ د لیدلو او اورېدلو د قدرت څخه د باندې دي و داسې موج یا اندازې ته واړوي چې موږ یې واورو او وینو. نو د دغه جهاز یا ماشین په واسطه هغه موجات چې نه د اورېدلو قابل و نه د لیدلو موږ هم واورېده هم ولیده. نو دا معلومه سوه چې د ماشین په واسطه سره د انسانانو غوږو نه اورېدونکی آواز واورېدی او د ماشین په واسطه سره د انسانانو سترګو نه لیدونکي عکسونه ولیده. نو دغه د کیندلو ډلې دا کار وکړي. داسې ماشین یې راوړي او ورکښته یې کوي چې ټوله کښته او لوړ اوازونه یې ثبتول او بیا یوه داسې ماشین ته ورنقل کړه چې هر قسم آواز یې د بشر د اورېدلو وړ ګرځوه. نو څه پېښه سوه؟ د دې کار نتیجه څه شي سوه؟ د کیندلو ټوله ډله د خپل رئیس سره وایي موږ په ډېر حیرت او تعجب کې ولوېدو ځکه موږ د ثبتولو د ماشین څخه د ویلو معدنو ویلو ډبرو آوازونه نه واورېدل بلکې د بني آدم یا د انسانانو آوازونه مو واورېدل. د میلیونو انسانانو آوازونه چې د نر او ښځو آوازونه سره ګډ وه او د عذاب څخه چغارې بغارې وهلې دا مو واورېد. زموږ دا کیفیت هیڅ وزرت نه لوېدی مګر موږ یې په خپلو غوږو اورو. ورونو دا خبر په سایبریا او په ټوله روسیه کې نشر شو او د دنیا په ډیرو مملکتو کې دا خبر د تلویزیون او رادیو په واسطه نشر شو او د امریکا په کالیفورنیا کې د نشرولو یو اسټیشن وکولای شوی چې دغه اوازو ثبت لاسته راوړي او د خپل نشراتي اسټیشن د لارې دغه اوازونه نشر کړي او لږ وروسته به ان شاء الله تعالی تاسې هم دغه اوازونه واورئ. دغه کیندلو د ډلې رئیس وایي زه کمونیست یم پر الله ایمان نه لرم العیاذ بالله مګر اوس د علم د لارې د قیامت د ورځې پر عذاب ایمان لرم. دا ایمان د علم د لارې دی نه د عقیدې ځکه اوس ما سره مادي دلیل موجود دی. هو ورونو که څه هم دی کافر کمونیست او ماده پرسته و خو حقیقت و دې ته مجبوره کوي چې د قیامت د ورځې پر عذاب ایمان راوړي او ووایي
چې هو پس له مرګه عذاب سته. ورونو، روسانو د خپل خاص اټومي بحث او څېړنو دپاره کیندل کول، خو د خپلو څېړنو په لار کې پر داسې شي پېښ شوه چې دغه د مځکې دننه حصه او دغه پس له مرګه عذاب یې کشف کړه. په اول کې دا خبر ځینې نشر شو، خو وروسته یې د دغه خبر نشرول او د هغه په باره کې خبرې کول منع کړه. د انټرنیټ په ډیرو ځایو او مواقعو کې دا خبر نشر شو. دغه د کیندلو د ډلې او د هغو د رئیس عکسونه نشر شوه. حتی هغه آوازونه چې دوی ثبت کړي وه نشر شوه. فضیلت الشیخ عبدالمجید چې د ایمان د پوهنتون رئیس او مؤسس دی وایي، ورونو، په یمن کې د اسلامي علومو یو پوهنتون دی چې د جامعة الایمان په نامه سره یادیږي. دغه پوهنتون محترم شیخ عبدالمجید جوړ کړی او دی یې رئیس دی. که د دغه پوهنتون پر علمي سویه او عالي تعلیماتو او د هغه پر نظم او نسق خبرې کوم ډیر وخت غواړي، نو دونه وایم چې محترم شیخ وایي په جامعة الایمان کې زموږ د بحث او څېړنې مرکز ماته دا حال ووایه. ما ورته وویل دغه خبر، دغه آوازونه او دغه عکسونه ثبت او ټایپ کړي، ځکه کفار پر دې موضوع چپ نه پاتې کیږي او ډیر ژر به دغه خبر او دغه آوازونه پټ او ورک کړي، ځکه دا د اسلام او مسلمانانو نصرت او کامیابی ده. موږ هغه څوک یو چې زموږ په دین کې د برزخ پر عذاب دلایل سته، او زموږ سره داسې دلایل سته چې د برزخ یا قبر عذاب به په اور کې وي، او هغه اور هم د ننه په مځکه کې دی، په سجین کې دی. نو دغه خبر به زموږ د دین تصدیق وي. د مسلمانانو علماو د هغه کفارو او فجارو په باره کې خبرې کړي دي چې په عالم برزخ یا په قبر کې عذاب ورکول کیږي. په دې باره کې علماو ډیر مفصل بیانونه کړي دي. حتی ابن القیم رحمه الله وایي زموږ په وخت کې کبه کمبوده ټمبس یعنی خوشایي به نه کېده او موږ به د هغه اله کېدل غوښته، نو به مو د یهودو او نصاراو هدیرې ته بوتي، ځکه دغه یهودو او نصاراو ته په قبرو کې عذاب ورکول کیږي او دوی د عذاب د سختیو څخه چیغې، بغارې او نارې وهي. خو دغه نارې یې بې له انسانه نور ټول مخلوقات اوري، حیوانات یې اوري، او انسان یې په دې سبب نه اوري چې دغه آوازونه د بشر د اوریدلو تر ذبذبو وتلي او د باندې دي، او د انسانانو د اوریدلو د قدرت څخه وتلي دي. نو ابن القیم رحمه الله وایي کم وخت چې به مو دغه ټمبه حیوان د کفارو هدیرې ته بوتي او هلته به دا آوازونه واورېده، د دغه آوازو د بیرې څخه به ایله سو. که په پښتو ووایم وبرېښېدی. په حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاتره سپور او غاتره رهي وه، خو یو دم دغه غاتره وتورېده، وغورځېده، حتی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینې ولوېد. خو اصلا دغه غاتره پر یوه قبر ورغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه قبر پوښتنه وکړه چې دا قبر د چا دی؟ خلقو وویل چې دا د جاهلیت د قبرو څخه یو قبر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله حمد وویل، ویل الحمدلله چې دا د مسلمانانو د قبرو څخه نه دی. او غاترې چې د قبر د خاوند د عذاب آوازونه واورېدل دغسې وتورېدل. ورونو، ډېر داسې احادیث شته چې د برزخ یا قبر د عذاب تایید او تاکید کوي، او په احادیثو کې راغلي دي چې د هغو کسانو آوازونه کم چې په برزخ کې عذاب ورکول کیږي داسې مثال لري لکه ضجیج، ژوږ، شورماشور، کم چې ډېر حجاج سره یو ځای سي او د هرې خوا آوازونه پورته سي او آوازونه یو د بل سره ګډ سي.
ژوږ او ژغل ځینې جوړ شي څوک یې په مفهوم او معنا نه پوهېږي. نو هغه د کیندلو ډلې وویل دغه اوازونه چې موږ ثبت کړه موږ ته زموږ په څېړنو کې کومه نفعه او فایده نه رارسوي، ځکه دا د انسانانو د نورو او ښځو اوازونه دي چې د عذاب د سختیو څخه بغارې او چغارې وهي او اوس به تاسې ته هغه اوازونه وړاندې کم چې موږ د کالیفورنیا د اسټیشن څخه ثبت کړي او خو بیا کفارو دغه خبر او آوازو نشرول منع کړه. محترم شیخ وایي ما یو شخص وسایبریا ته ولېږه او قسم مې ورکړي چې په الله سره دې ستا قسم وي چې د معلوماتو په راټولولو کې به درواغ نه راته وایه او دغه زما لېږل سوی نفر یا قاصد سایبریا ته ولاړی او تر خپل سفر وروسته دغه لیکل سوی تقریر موږ ته وړاندې کړي. د سایبریا کیندل په 1988 کال کې شروع او په 1989 کال کې پای ته ورسېدل، یعنی پوره یو کال یې په بر کې ونیوی. دغه کیندل په هغه منطقه کې وه چې د مورمانفک په نامه سره یادیږي او دغه خبر په شروع کې په اخبارو او تلویزیونو کې اعلان سو او بیا پرده پر وځړول سوه. هغه کسان چې دا خبر یې اعلان کړی وو هغه ټوله د خپلو وظیفو څخه لرې کړه سوه او څوک بیا وایي هغه نفر چې دغه خبر یې نشر کړی وو ووژل سو. محترم شیخ وایي زموږ دغه قاصد په سایبریا کې د جالوجي د علماو سره مخامخ سوی وو او هغو ورته ویلي وه هو دغه خبر او حادثه صحیح دی، خو موږ د نورو څېړنو څخه منع کړه سو او موږ ته وویل سوه چې پام کوئ دغه څېړنو او د خبر نشرولو ته نور دوام ور نه کوي ځکه دا اټومي څېړنې او خبرونه دي، که نه بیا به د روسیې استخبارات تاسې پرې نږدي او هغه شخص چې دغه اوازونه یې ثبت کړي او ټایپ کړي وه هغه همدغه اوس چې 2004 کال دی ژوندی او په اوکرانیا کې اوسیږي او دغه خبر دوهم وار بیا په انټرنیټ کې نشر شو، خو دا وار اوازونه ورسره نشته. ورونو دا و د محترم شیخ عبدالمجید الزنداني د تقریر ترجمه. محترم ورونو او خوندو دغه تقریر تر اوریدلو وروسته موږ هم باید د ځان سره لږ فکر او حساب وکړو. په دنیوي امورو کې خو هر څه او هر شي ته حساب کوو او پوره یې سنجوو. آیا د قبر او آخرت دپاره مو هم حساب کړی دی او که هغه توکل پر خدای او الله غفور او رحیم دی؟ ورونو که مو د قبر او آخرت دپاره حساب نه وي کړی راسئ چې اوس په ګډه سره حساب وکړو. اول محترم وروره او خوري ته راته ووایه ستا ژوند څو کاله دی؟ 50 شپېته 80 تر سلو پورې خو قطعا نه رسېږي. که نه منې خپلو همزولانو او اقرباو ته دې وګوره، په یوه لوی محفل واده او مهمانیو کې شاوخوا وګوره څو نفره 100 کلنې وینې؟ یو به هم ونه وینې. خو زه به ستا دپاره 100 کاله عمر فرض کړم. 100 کاله دې څنګه تېرېږي؟ اول 15 کاله خو دې په کوچنیوالي کې تېر شول، د مور پلار استاز مشر رور تر چپلاخه لاندې وې او ته هم د ژوند په هیڅ خوند نه پوهېدلې، مګر کم وخت چې ستا عمر 80 کلو ته ورسېږي
هغه پاته 20 کلونه دي د سپین ږیرتیا او زوړوالي دي. نه د خوړو څخه خوند اخیستلی سي، نه د بیلو څخه، فقط په مریضیو او دردو به اخته یې. معنا دا چې ستا د عمر په شروع کې ستا د عمره څخه 15 کاله غچي سوه او د عمر په آخر کې دي 20 کاله د عمره څخه پرې سوه. 15 او 20 15 کاله سوه. اول خو دغه 15 کاله ستا د 100 کلو د عمره څخه کم که، نو څو کاله عمر دې پاته سو؟ 15 کاله. په 15 کلو کې دي نیم عمر په خوب تیریږي، نو د 20 دپاره دي 19 کاله پاته سو. د مریضیو او خواریو د سفرو او مفلسیو ژوند ته به دې حساب نه کوو، ځکه که دغه وختونه هم ستا د ژوند څخه کم کم بیا به زړه درته لږ شي. خو زه به ووایم چې ستا د 100 کالو د ژوند خلاصه او نتیجه 19 کاله ده. دا مو د دنیا ژوند سو. که 100 کاله عمر ولرو نتیجه 19 کاله سو. او که مو ژوند تر 100 کاله کم وي، نو ته حساب ورته وکړه چې نتیجه یې څو راباسي. اوس نو ته راته ووایه چې په قبر کې څو کاله وخت تېروو. که لرې نسو ولاړ، زما او ستا د نیکهګانو لږ تر لږه 100 کاله کېږي چې په قبرو کې پراته دي، او نور به هم څو کاله پرېوځي. او که لږ وهاخوا ته ورتېر سو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وخت څخه کم مسلمانان او کم کفار چې په قبرو کې پراته دي څو کاله یې کېږي، او څو کاله به نور پراته وي. دا خو یې کلونه سوه. اوس نو دغه د قبرو مړي که مسلمانان او د صالح اعمالو خاوندان و، خو دغه ټوله موده یې په راحت او نعمتو کې تېره کړې ده. او که خدای مکړه کفار فجار او بدعمله و، بیا یې هم دغه ټوله موده په اور او عذاب او هغه بغارو چغارو تېره کړې ده چې لږ مخکې دې واورېده. محترم وروره او خور، دا د بل چا حال او خبر نه درته وایم، ما او تا ته هم دغه سفر په مخ کې دی. اوس نو که زه او ته د لږ عقل او پوهې خاوندان سو، آیا د دغه لږ عمر او لږو ورځو په عیش او عشرت هغه ډېر عذاب قبلوو؟ یا والله هیڅ عاقل به د زرو مال په 2 نه کې خرڅ. دا خو یوازې د قبر د عمر حساب دی. تر هغه وروسته چې بیا 50,000 کاله د قیامت ورځ ده او بیا ابدي ژوند دی، هغه ته حساب مه کوه. فقط د دنیا او قبر ژوند دی په ترازو کې کښېږده او د عقل په سترګو ورته وګوره. محترم وروره او خور، که ستا دا خیال وي چې د مسلمانۍ او پرهیزګارۍ په ژوند کې خوند او مزه نسته، دا شیطانی وسوسه ده. په والله هغه راحت او بیغبي، هغه خوند او اطمینان چې د مسلمانۍ او پرهیزګارۍ په ژوند کې سته، په عیاشي او بېدینۍ کې به هیڅ کله ونه وینې. یو عابد وایي هغه راحت او فرحت چې موږ ته د شپې په لمانځه کې حاصلیږي، که پاچاهان په خبر سي د تورې په زور به راڅخه واخلي. ای بې پروا وروره، ته لږ ورځې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شریعت متابعت وکړه. داسې فرحت او خوشحالي، سکون او اطمینان به درته حاصل سي چې پر خپل تیر عمر به ارمان وکړي. فقط یوه امتحاني تجربه وکړه. محترمې خورې، ته چې د ستر او حجاب، شریعت او الهي اوامرو مراعت نه کوي، آیا دغه خپل جسم او بدن دې پر اور پیرزو دی؟ د ځوانۍ د لږ عمر په بې پروایي سره هغه د ډېر اوږده عمر عذابونه قبلوي. دغه جسم چې نن ورځ یې په ښکاره کولو شیطان او د هغه ملګري خوشحاله کوي، او سبا به د دوزخ په اور سوځي. آیا دا د عقل کار دی؟ خو ته به وایې چې زه خو بازار ته په لس مخ نه یم وتلی. زه نه، بلکې زموږ شریعت وایي چې په ودو او شادیو کې د ښځو په حضور ستا د جسم او بدن لڅوالی هم حرام او ناروا دی. دغه لس لباسونه چې نن ورځ په ودو کې
اغوستل کیږي د اسلامي شریعت څخه ښکاره مخالفت دی او د شیطان او کفارو متابعت دی. خوري د ځوانۍ په 15 ورځې ژوند مخه تاوزه، ستا په مخ کې مریضي او ضعف، مرګ او قبر ستا. د ضعف او مرګ ورځ دې مه هېروه. اناګانې او نیکهګان دې څه سوه؟ ته هم ور روانه یې. مسلمانې خوري، شیطان ستا څخه فقط ستا د بدن لسېده غواړي. که دې د شیطان دغه غوښتنه عملي او پر ځای کړه، نورې بدبختۍ په خپله درته راځي. ته نه ګورې کم وخت چې د شیطان په وسوسه آدم او حوا علیهم السلام د هغه منع سوي درختې څخه خوړل وکړه، تر هر څه د مخه اول څه ورته پېښ شوه؟ لڅ سوه. او شیطان ته دا ور معلومه وه چې دوی لڅې په جنت کې نسي پاته کېدلی. جنت د لڅو انسانانو ځای نه دی. الله عز وجل د سورة الاعراف په 20 نمبر آیات کې فرمایي: فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما. یعنی آدم او حوا علیهم السلام ته شیطان د درخت د خوړلو وسوسه ور واچوه. دا د دې دپاره چې هغه د دوی پټ ځایونه دوی ته ورښکاره کړي چې هغه د دوی عورت و. ابلیس علیه لعنته دا ور معلومه ده چې د انسانانو د فساد او خرابولو دپاره هغه آسانه طریقه د ښځو د لڅولو ده. خوندو، زما دغه خبرې د ستر او حجاب، چادرۍ او بغرې په باره کې نه دي. زما مقصد هغه لس لباسونه دي چې نن ورځ مسلمانې ښځې اغوندي. نن ورځ پر شیطان سربیره کفار هم په هره ذریعه سره چې وي د مسلمانانو د ښځو د لڅېدو کوښښ کوي. د لباسو د لارې قسم قسم لڅ موډونه رواجوي او په عین حال کې د دش او تلویزیون د لارې په قسم قسم حیلو او چمو سره اعلانوي. ځکه کفارو هم دا حس کړی ده چې د اسلام او مسلمانانو خرابول او ضعیفه کول د دغه لارې ډیر آسانه دي. ځکه د ښځې د جسم لڅېدل د هر شر دروازه ده. په یو عصر کې د انګریزانو د وخت صدر اعظم و خپل پارلمان ته په خطاب یا بیانیه کې وویل: موږ هغه وخت پر مسلمانانو کامیابه کېدلی سو که مو د دوی د ښځو پوړنې د قرآن مجید پوښونه کړه. یعنی که مو په ښځو پوړنې وغورځول او قرآن مجید یې په پوښو کې وپیچي، یعنی د قرآن مجید تلاوت او په هغه سره عمل کول یې پرېښود. تاسې فکر وکړئ چې اوس هغه د کفارو د غوښتنې مقصد نه دی پوره سوی. سبحان الله. مسلمانې خورې، ته په دې مه راضي کېږه او دا مه قبلوه چې د اسلام کلا ستا د طرفه او یا ستا په واسطه ونړېږي. پر خپل دین او شریعت ثابته او مستقیمه اوسه. ستا په کړه وړه او لباس کې د شیطان او کفارو متابعت مه کوه، غوښتنې یې مه قبلوه. مسلمانې خورې، ته به وایې چې ستا او زموږ د لباسو یې سره څه؟ زه هم وایم هو، زما او ستاسې د لباسو یې سره څه؟ مګر زه د ځان دپاره دا ډېره خوشبختي او پوره کامیابي بولم چې زما یوه خور زما په واسطه د قبر د عذابه او د دوژخ د اوره خلاصه شي. او ای مسلمان وروره، ته چې د کور مشر او سرپرست یې، ستا د کورنۍ د غړو که ښځې وي که نر، صحي او اسلامي تربیه ستا دیني مسؤلیت دی. په دنیا کې دې پر خپلو اولادو یخ او ګرمي، لوږه او تنده نه دي پیرزو. ځان وستړیا او هلاک ته ورکوي، خو دوی د جسمي او دنیوي تکالیفو څخه خلاصوي. آیا دا به پر ځای او معقوله وي چې خپل اولادونه په غیر اسلامي او غیر صالحه تربیه سره په خپل لاس د دوژخ اور او هغه عذابو ته ورپورې وهي چې
چې دغه اوس دې یوه نمونه واورېده. د خپلو اولادو خاصتا د لوڼو په لباس ځان خبر کړه، ځکه ته د دوی د تربیې اولنی مسؤله یې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. یعنی تاسې ټوله شپنیان یاست او ستاسې د هر یو څخه د خپل رعیت پوښتنه کیږي. مقصد دا چې موږ هر یو د یو چا او یو شي مسؤلیت پر غاړه لرو او د آخرت په ورځ زموږ د هر یو څخه زموږ د ښځو زموږ د اولادو کلونی وي که زامن یوازې د لباس نه بلکې د دوی د ټولو دینی او شرعي امورو پوښتنه کیږي. نو اول د ځان د مسؤلیت په سبب، دوهم د اور څخه د دوی د ساتنې په خاطر د خپل رعیت په ټولو اعمالو او افعالو ځان خبر کړه. د عقیدې، د دین، د اخلاقو او معاملاتو تربیه صحیح او سالمه وکړه. حتی په لباسو یې ځان خبر کړه. په دغه ډول سره به د خپل مسؤلیت پر ځای کړی وي، هم به د دوی د الهي عذاب څخه ساتلی وي. که زموږ د ټولنې هر فرد خپل ځان او خپل کورنۍ اصلاح او پر اسلامي شریعت تربیه کړي، ټوله ټولنه به مو اصلاح او مسلمانه ټولنه سي. خو بدبختانه موږ نن ورځ د اسلام د پیروي او متابعت په عوض او بدل کې د غرب او غربیانو تقلید او متابعت شروع کړی دي. هو د غرب ژوند دوه اړخه لري چې یو یې مثبت او بل یې منفي دی، یعنی یو یې ښه او بل یې بد دی. د غربیانو د ژوند مثبت یا ښه اړخ دا دی چې تعلیم کوي، په فن او صنعت کې مخته دي، هر قسم مشین آلات جوړوي، په طب او ساینس کې نوي نوي اکتشافات او اختراعات کوي. او منفي یا بد اړخ یې دا دی چې په ژوند کې فقط د دنیوي امور مراعات کوي، نور نو نه دیانت سته، نه اخلاق، نه شرم سته، نه حیا. بدو ته بد نه وایي او چې زړه یې غواړي هغه کوي. خو بدبختانه موږ مسلمانان، خاصتا افغانان، د غربیانو د ښه او مثبتو اعمالو تقلید نه کوو، فقط په بد اخلاقیو او بېدینۍ کې په هغو پسې قدم پر قدم رهیو. که د دوی ښځې لڅې راوتلې یا یې لس لباسونه اغوستل، ښځو یې تنګ پتلونان او تنګ جاکټونه اغوستل، د سر وریښتان یې د نورو پر قسم جوړول یا یې وریښتان په قسم قسم رنګو رنګول، موږ هم په موډ او فیشن، لباس او اخلاقو کې هغسې کوو. مګر د صنعت او تعلیم دخوا صفر ضرب صفر یو. ورونو، نن ورځ په مسلمانو کورنیو خاصتا په ښځو کې د پتلون اغوستل ډېر رواج سوي دي چې دا کار ډېر حرام او ناروا دی. د پتلون په اغوستلو کې دوه مهم حرام کارونه سره یو ځای کیږي. اول، د ښځې اسلامي لباس دا دی چې دونه به پراخه وي چې د ښځې د اندام شکل نشي پکښې معلوم، او دونه به پنډ وي چې جسم یا بدن یې تر معلوم نشي، او دونه به اوږد وي چې ټول بدن یې په پټ وي. خو پتلون که څه هم پنډ وي، د اندام شکل او عکس په ښکاره ډول پکښې معلومیږي، خاصتا د نن ورځې تنګ تنګ او کشکي پتلونان چې د لڅ اندام او هغه فرق نه کیږي. نو شرعا پتلون د مسلمان ښځې لباس نسو. دوهم، د پتلون په اغوستلو کې د کفارو سره مشابهت دی چې دا هم ناروا دی. زموږ دین موږ د دې کار څخه منع کړی یو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: من تشبه بقوم فهو منهم. یعنی هر هغه څوک چې د یو قوم سره ځان مشابه کوي، د هغو په شکل کیږي، دی د هغو څخه دی. نو په پتلون کې دغه دوه لوی علت پیدا سوه، یو ستر په ونسو، بل د کفارو سره مشابهت سو.
موږ افغانانو ته ډېر په حیرت او تعجب کې یم. هر ملک ته چې تللي دي د هغه ملک تر خلقو په موډ او پیشن کې د مخه سوي دي. تاسې دغه نږدې پاکستانیانو ته وګورئ چې تر موږ هم په تعلیم کې لوړ دي، هم په صنعت کې، خو که په امریکا کې اوسېږي که په لندن کې، بیا یې هم د ښځو هغه وطني پنجابي لباس دی. حتی موږ او تاسې په سعودي کې وینو چې پاکستاني ډاکټران چې په زرو تنخواوې هم اخلي، هغه دوی او هغه یې وطني لباس دی. موږ ته څه پېښه ده چې نه تعلیم لرو نه صنعت، فقط زور مو پر موډ او پیشن ختلی دی، هغه هم د کفري لباسو تقلید او متابعت. آیا دا بدبختی نه ده؟ او د دغه بدبختی آثار او علامې په خپل دربدره ژوند کې نه وینو؟ ای د کور مشره او پلاره، آیا ته په دې راضي یې چې زامن خو دې پرېږده، حتی لوڼو دې تنګ تنګ پتلونان اغوستي وي او د جسم د ټولو اندامو شکل او عکس یې د محرمو وروڼو او نامحرمه اقرباو په حضور ښکاره او برملا وي؟ که نه یې په راضي، نو ولې په خپل کور کې د پتلون اغوستل نه منع کوي؟ او که په راضي یې، نو د الله عز وجل د عذابو توان او طاقت در سره شته؟ او دغه خپل اولادونه دي پر اور پیرزو دي؟ ورونو دا بحث به پر دغه ځای پای ته ورسو. وما علينا الا البلاغ المبين. یا رب ته شاهد اوسه چې ما خپل قوم او وطنوالو ته ستا اوامر او د محمدي شریعت احکام ورسول، په ښه او بد مې خبر کړه. الهي ته وټولو اوریدونکو ته د ښه عمل توفیق ورکې. الهي ټول مسلمانان پر هغه لار رهي کې چې ستا رضا پکښې وي او جنت ته یې رسوي. آمین یا رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.